د لوی سپېڅلي څخه تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه به چې په سرخط کې لیکلي د نن موضوع ده دا د ایران او اسرائیلو جګړه او بیا د اسحاق ډار ځکه هغه منافقت چې هغه به بیا وروسته پرې زه خبرې کوم. نو ملګرو دغه پرون ما ویلي چې لکه اسرائیل چې دی هغې خو لکه دغه یو دیو ته وایي هغه د اتمي سلاح د نه جوړولو یو تړون یې هغې نه دی لاسلیک کړی. نو ځینې خلک فکر کوي لکه چې دوی دغه لري اتمي سلاح لري، خو بیا زیات خلک داسې وایي چې نه اتمي سلاح نه لري. نو د هغې په اړه باندې به سره زه خپل نظر نن شریکوم، خو زه به د اسرائیلو اتمي وسلې لنډ تحلیل د منځني ختیځ امنیت او نړیوالې اندېښنې، نو په دې باندې به دغه کوو. ګوره عمومي معلومات، اسرائیل په رسمي ډول نه مني چې اتمي وسلې لري، خو څېړنې او استخبارات راپورونه ښیي چې دوی یو پیاوړی اټومي پروګرام لري. د وسلو شمیر اټکل شوی شمیر 80 نه واخله تر 90 اټومي سرګلولي. ځینې سرچینې دا شمیر تر 200 پورې ګڼي. دا شمیر د سیمې نورو هیوادونو سره ډیر توپیر لري. ځکه دا پرون ما ویل چې ځکه دغه اټومي سلاح خپل اسرائیل لري، خو په ایران ته وایي چې تاسې مه جوړوئ. او دغه نور کوم هیوادونه چې دي لکه امریکا، چین، پاکستان، هند یا انګلند، فرانسه، دویم چې د اتمي سلاح لري خپل خو لري، خاص کر د غربي هیوادونه چین او روس او دغه امریکا او دغه دوی چې سره نور دي فرانسه او انګلند، دوی خو دا خپل لري، خو همیشه د دوی دا کوښښ کوي چې دا قوت همیشه د دوی په لاس کې. نو دوی دا کوښښ کوي چې بل څوک جوړي هغه ته نه پرېږدي، ځکه چې بیا د دوی هغه چې دا کوم قوت ورسره دی په نړیوال سطح باندې دوی هغه کوم قوت لري او خپل د فیصلې یا پریکړې په نورو هیوادونو باندې په زور باندې منلی شي، او هغه د هغې د وطن هیوادونو هغه کوم وسایل چې دي دا بیا په اسانه باندې ترې وړلی شي، او چې کوم هیواد وغواړي او خبره د دوی نه مني او د دوی مطابق فیصلې نه کوي، بیا په هغې باندې په اسانۍ باندې عملي هم شي کولی. لکه څنګه چې تاسو د څو لسیزو راهیسې چې امریکا په هر هیواد باندې حمله کوي، که څوک ورسره هغه خبرې نه مني په هغې حمله به کړي، به بهانه ورته جوړه کړي، بیا هغه دغه کوي. ما سره اساس هم راغلی، خو زه به دغه زر خلاص کړم بیا به اساس هم راواخلم. نو ځینې سرچینې دا شمېر تر 200 پورې ګڼي. دا شمېر د سیمې د نورو هیوادونو سره ډېر توپیر لري. نو لکه ځکه په منځني ختیځ لکه نور عربي هیوادونه هغوی هېڅ د اتمي سلاح نه لري، او همیشه لکه څه چې اسرائیل غواړي ما شانته کوي. که موږ تاسو وګورو فلسطین باندې دوی همیشه حملې کوي، غزه یې څومره خرابه کړله، او نړیوال هم ورته ګوري، ځکه قوت داسې یو شی دی، قوت ټکنالوژي او علم، که هر څومره د یو هیواد نفوذ زیات وي، خو چې هغه هلته پوهه نه وي، علم نه وي، او هغه نظامي قوت او خپل اقتصادي قوت نه وي برابر کړی، هغه به د هېڅ هم نه وي. که موږ وګورو که د نفوس په لحاظ باندې موږ وګورو، نو ایران چې دی د دې نفوس 90 میلیونه دی، او تقریبا 90 میلیونه، او دغه چې دی که اسرائیل موږ وګورو د هغوی نفوس تقریبا 9 میلیونه دی. مګر دغه 9 میلیونو سره ټکنالوژي هم ده، او شاته خپله بیا امریکا هم ولاړه ده، هغه ورسره هر رقم مرسته کوي، که هغه نظامي که اقتصادي. دغه اروپایي هیوادونه ماسې په ځینې وخت کې خو ځکه دې په خاطر باندې چې د خپل ولس، ځکه د اسرائیلو سره چې کوم هغې مخالفتونه لري ولس یې، د هغې په خاطر باندې ځینې وخت کې یو خبره کوي، لکه د اسرائیلو په ضد باندې، خو په عمل کې ټول همدغه یو خلک دي، یو هغې سره ولاړ دي. بیا زه وروسته د پاکستان په هکله هم خبرې کوم چې هغه څه مسله ده. ډیمونیا په نوم باندې اټومي تاسیسات لري، د تولید ځای. نو دا ډیمونیا چې ده دلته دوی دغه اټومي تاسیسات دي یا بټۍ دي چې هلته دوی د اټومي سلاح جوړوي. موقعیت یې د نګیف دښته ده چې هلته د اسرائیل دا سلاح جوړوي. یوه پټه او خوندي اټومي فابریکه همدغه ته جوړه شوې ده، د ما چې پاس ورله نوم لیکلی دی. نو بیا دې کې د وسلو انتقال لارې، نو دا به څنګه یو هیواد بیا په دې کومې اټومي سلاحګانې چې لري دا بیا څنګه استعمالوي، او څه رقم بیا هغه هیواد پرې ولي. نو دا د هوایي ځواک له لارې، لکه څنګه چې اوس دوی هوایي ځواک په نسبت د ایران ډېر قوي دی، او ایران باندې همیشه
دوی هوایي بریدونه کوي، دا څو ورځې کېږي. همیشه نه زما مراد هم دا څو ورځې چې دوی شروع کړې ده، د دوی نه دا لکه دوی د الوتکې د لارې اکثره حملې کوي یا بریدونه کوي، مګر ایران به دا توانایي نه لري چې خپلې تیاري ولیږي او اسرائیل په بمبار کې. نو هغوی بیا دغه بلاستیک میزایل چې دي یا د لرې واټن توغندي چې دي به ایران دغه استعمالوي. بل د دوی یو خو هوایي شو، لکه اسرائیل چې استعمالوي بلې بلاستیک توغندي دي، نو دا د دوی نه هم کار اخلي او ابدوزونه لري د سمندر له لارې هم کولی شي د خپل اتومي سلاح دوی استعمال کړي. لکه اسرائیل کله وغواړي په کوم هېواد خلاف باندې، نو دغه شي کولی. پالیسي او نړیوال غبرګون لکه اوس دا مبهم دی، لکه د نړیوالو دا پالیسي چې ده دا لکه د اسرائیلو په مقابل کې همیشه داسې غلې پاتې کېږي. اسرائیل د NPT کنه لکه نان پروفیلیشنز ټریټي چې ورته وایي چې هغه د اتومي سلاح به نه خپروي، د دې غړی نه دی. نو لکه دوی هغه غړیتوب نه لري په هغې کې، لکه داسې لاسلیک دوی نه دی کړی چې موږ به دا سلاح نه جوړوو لکه اتومي سلاح. نو هغه دی لکه هغه اوسه پورې هغه نه دی امضا کړی. عربي او اسلامي هېوادونه یې سخت مخالفت کوي هم کوي، هغه چې هغه څه کوي هغه بیا د هغې هم کوي که نه. نړیواله ټولنه د شفافیت غوښتنه کوي، خو هسې په خولې کوي. قوي هېوادونه ورته څه نه وایي، او هغه نور چې کمزوري هېوادونه چې دي هغه د هغې هېڅ په دغه کې نه راځي، شمېر کې نه راځي. پایله اسرائیل د منځني ختیځ یوازینی اتومي ځواک دی. دا وضعیت د سیمې امنیت ته ستر ګواښ ګڼل کېږي. نړیوال فشار د شفافیت لپاره دوام لري، خو څه خاصه معنا نه لري. که زه اساس یې براخلم بیا زه د اسحاق ډار ما سره ویدوم، دا خو خیر هغه ویدو چې دلته راواخلم بیا د نیټ ځای په کېږي بیا ما صحیح نه ښکاره کوي، نو زه دې په خاطر باندې هغه ویدو نه ښکاره کوم. خو زه به پرې خپله خبرې وکړم، ځکه یوه مسله وه زه به اساس یې دلته ځان سره راواخلم بیا به وروسته دغه وکړو، زه به پرې خبرې وکړم. اسحاق ډار ځکه هغه نن ډېر ځای ډار شوی او منافقت یې مخودو. 2 ورځې مخکې که 1 ورځې مخکې لکه داسې یوه ویډیو راغلی وه چې د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف هغې به ویلي که چېرته په دغه باندې په ایران باندې دوی اتومي حمله وکړي اسرائیل، نو بیا به پاکستان چې دی هغه به ورته همدغه ځواب د خپل طرفه ورکوي او دوی به اسرائیل په اتومي سلاح باندې ولي. نو بیا هغه نن اسحاق ډار هغه ویله چې دا زمونږ دغه ویډیو چې ده لکه دا خو په سوشل میډیا کې ډېره زیاته خپرېږي او مختلفو خلک یې دغه کوي. زه پوهېږم زما ویډیو ولاړه ده ملګری، خو زه خبرې به کوو ځکه غږ به مې درځي، خو ویډیو مې دغه ده دا څو ورځې کېږي دلته نیټ لږ شانته ضعیفه دی، نو غږ مې درځي خو دغه دا ویډیو چې ده صحیح نه درځي. نو بیا هغه اسحاق ډار ویله چې هغه نن تر انګلنډه پورې هغه مسله رسېدلې ده او انګلنډ کې هم چې دي خلک لکه هغې ته هم دا رسېدلې وه، نو دې په خاطر باندې هغه نن راغی او د تلویزیون د لارې بېرته دا پیغام خلکو ته لکه رسوو او دا ویله چې موږ هېڅ قسم دا خبره نه ده کړې او موږ هېڅکله دا اتومي سلاح چې ده د کوم بل هېواد په خلاف باندې نه استعمالوو، دا صرف د پاکستان د حدودو څخه به دفاع کوي. خو خاص کر هغه ګلخانان چې کله کله دا خبره ډېره زیاته کوي چې دا اټام اسلامیک بم دی یا داسې یو شی ورته وایي که نه چې دا به د اسلام قلعه ده او دا به د اسلامي هېوادونو نه دفاع کوي او دا بم چې دی دا د اسلامي نړۍ دپاره ساتلی، دا ټول دروغ دي. لکه دوی همیشه خپله سلاګانې صرف د پښتنو او بلوڅانو یا بنګالیانو په ضد استعمال کړي دي. دوی سره هېڅکله کوم د کفري هېواد په مقابل کې نه ده استعمال شوی. خو هسې ایران ته ځینې وخت کې دا خبرې کوي، ایران سره هم په منافقت باندې روان دي، په خوله باندې خو داسې وایي چې موږ به دغه نه دفاع کوو د ایران نه، ایران سره هېڅ په خوله وایي مګر په حقیقت کې ورسره ولاړ نه دي. ایرانیان به په دې سیاست باندې د پاکستان پوهي، ځکه چې دوی همیشه ګرمول کوي، خو بیا چې هغه وخت راشي بیا بېرته خپله شاته کېږي. اساس یې ته خبرې کوه ځکه زما دا ویډیو صحیح نه ده، نه ښکاره کېږي. مننه باورا صاحب، فکر کوم دا د نیټ مشکل وي دوستانو، کله کله همداسې کېږي. دلته همداسې نه دی چې ټول عمر نیټ صحیح کله خراب شي کله جوړ شي. نو زه هم دوستانو سلامونه او احترامات وړاندې کوم د لوی افغانستان د تلویزیون ټولو لیدونکو او کتونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. نو دوستانو باورا صاحب خو همیشه ډېره ښه موضوع اخلي، همیشه د لوی افغانستان په ارتباط باندې یعنې دغه څه موضوعات چې راوړي، یعنې دغه د لوی افغانستان بالخصوص
د پښتنو او افغانانو پورې دغه مسایل تړلي په یو سیاسي لحاظ یا په اقتصادي لحاظ یا یو اړخ لحاظ په لحاظ یعنی مستقیما اړیکې ورسره لري، نو ځکه هغه موضوعات ډېر مهمې ځکه ورباندې خبرې کوو. نو اوس چې څنګه چې تاسو ټول په جریان کې اوسئ دوستانو، دا د ایران او د اسرائیلو موضوع ده، د جنګ موضوع ده چې موږ ټول تعقیبوو دغه د میډیا د لارې، ولې هغه څه خبرونه چې دغه سوشل میډیا کې خپرېږي نو داسې معلومیږي چې دا د ایران وضعیت یو څه ښه نه ښکاري، ځکه چې هغه بیل معلومیږي په یو نیم ویډیوګانو کې چې هغه د خپله د ایران په فضا باندې په تهران کې هماغه دغه ګرځي چې ورته وایي دغه د دې دغه ورکوټي راکېټونه ګرځي، نو حالات داسې ښه نه ښکاري او داسې معلومیږي چې اکثریت داسې وایي چې نظامي دغه فامیلونه هم داسې لیدل کېږي چې د ایران څخه په وتلو کې دي. نو الله دې خیر کړي، نو داسې حال معلومیږي بابرا صاحب چې دلته هم د رژیم تغییر وخوري او دغه د اخوندانو رژیم ته نور د پای ټکی کېږي. او دغه ورو ورو خوا کې زه چې دا میډیا تعقیبوم، دغه د ایران هغه د پخوانی پاچا چې و هغه د پهلوي د دورې د هغې نه پوهېږم زوی پاتې دی، بابرا صاحب که لمسی پاتې دی، نو هغه اوس ډېر زیات په میډیا کې کته پورته کېږي او ډېر زیات ایرانیان ورباندې ولاړ دي، ځکه چې هغه داسې یو سړی و چې هغه خلکو ډېره پاچاهي کړې وه په ایران باندې او دغه خلک یې همدغسې په هغه خپل وخت و زمان کې نه پوهېږم چې په کلونو کلونو باندې یو څه ښه ساتلي وو، ځکه چې دغه خلکو تاریخ ته مراجعه وکړه چې د مختلف حکومتونه امتحان کړل، بالاخره هماغه پخواني حالت ته راځي چې په هغه حالت کې زمونږ وطن ښه و یا وطن هم پیشرفت کړی و یا وطن کې امنیت و، وطن کې دغه اقتصاد ښه و. ملګرو اوس سره زه بېرته خبرې کوم، حضرت راسل صاحب ته خبرو دوام ورکړه. او نو په دغه حساب باندې هغه حالات اوس تغییر کړی دی، نو ټول افغانانو ته پکار دی چې فقط زمونږ خپله د افغانستان د یووالي د اتحاد د اتفاق په دې ارتباط باندې فکر وکړي چې موږ خپل وطن څنګه خپل آباد کړو او وګورو چې دغه اوس خو دا حالات ګورو چې په همسایګانو هم څه رقم حالات راځي چې دا خپله موږ د یعنې موږ ته خپله دا یو خپله یو تجربه یو غټه یو تجربه ده افغانستان ته، ځکه که دا سبا ورځ که دغه ملکونو یا مهاجر راځي یا دې خوا ته افغانستان ته څوک راځي نو دا خپل افغانستان ته خپله یو غټه ګټه رسوي، ځکه چې بیا به هغه بین المللي دغه به وي چې ملل متحده او هغه موسسې هغه خلک به کومکونه هم کوي او دا ټول به د افغانستان د لارې کېږي، نو دلته پکې خلکو ته کار و روزګار هم پیدا کېږي او یعنې بابرا صاحب ښه د خلکو کار هم ورسره برابرېږي، لکه هغه څه چې پاکستان وکړه کله چې افغان مهاجر دغه ته لاړ بابرا صاحب پاکستان ته، نو هغه څه چې دنیا کومک کوه او هغه ټول به پاکستان ته راتلو، خپل هغه ایسای به اخیستو او دغه نه پوهېږم چې یو هغه په لسو کې به یوه یا دوه برخې به دغه خلکو ته به یې ورکولې او نور به ټول په خپل جیبونو کې یا هغه خپل سلاح او خپل نظام یې ورباندې تقویه کوو، نو دغه ټول عمر دغه خلکو دا کار کړی دی. بابرا صاحب که دغه جوړي اواز جوړي زه تاسې خبرې وکړئ زه به بیا وروسته خبرې وکړم که وخت و. سمه ده، مننه راسل صاحب. مسله داسې ده ملګرو، ځکه چې دغه دی ایران چې دی هغه داسې وسایل نه لري چې لکه هوایي ځواک یې دومره قوي نه دی چې خپله د دې نه تیارې پاڅېږي او لاړ شي اسرائیل بمباري کړي. مسله داسې ده دوی چې څومره بلیسټیک میزایل لري که هغه هر څومره او چې هره ورځ دا 200 په اسرائیلو باندې ولي نو 200 دا تقریبا 10 ورځې بعد که 2000 ورسره نو 10 ورځې بعد به د دوی دا بلیسټیک میزایل دا ختمیږي چې کله دا بلیسټیک میزایل د دوی ختم شول او که نور هیوادونه لکه چین یا روسیه او دغه نور هیوادونه د دوی سره مرسته ونه کړي د ایران سره نو بیا دا مشکل بیا دا دی ځکه چې دوی بېرته داسې قوي ځواک نه لري هوایي چې یا خو لاړ شي اسرائیل پرې ولي او یا د اسرائیلو کوم هغه تیارې چې راځي او په دغه ایران باندې بمونه غورځوي بیا د هغې دا مخنیوی نشي کولی. نن هم د دوی دغه اسرائیلو ډېرې تیارې راغلې وې او د ایران مختلف ځایونه بمبار کړل ځکه هلته یوه حتی هغه د تلویزیون کې لایف پروګرام و ژوندۍ بڼه باندې خپرېدو هغه تیارې چې کله د اسرائیلو راغلې هغه ځای کې چې بمبار وکړو یوه ښځه ویانده وه بېچاره بې زر پاڅېدله دغه نه ووتله د کوټې نه ووتله کوم یو کې چې نشریات کېدل نو اوس چې دی ورو ورو دغه چې دی د اسرائیل نو د هغې د حملې به زیاتېږي نو پکار دا ده چې یا خو دغه اسلامي ملکونه داسې یو طریقه جوړه کړي چې دغه سوله وکړي د ایران او د اسرائیلو په منځ کې او په اسرائیل باندې فشار راوړي چې سولې ته حاضر شي او که داسې نه نو دغه مشکلات وروسته ایران ته ډېر زیات پیښېدلی شي ځکه چې هاخوا خو اسرائیلو سره خو ډېرې مرستې کېږي د اسلحې په لحاظ باندې کومې سراګانې چې دي تجهیزات چې دي هغه خو د امریکې نه مرته به راځي او د اروپایي هېوادونو نه به هم راځي
نو د هغې وسایل به زر نه ختمیږي، مګر د ایران وسایل چې دي هغه څه چې جوړ کړي دي که دا داسې دا جنګ 10 ورځې نور دوام وکړو نو بیا به د دوی هغه چې دا کوم بلستیک میزایل ځي او اسرائیل ولي بیا به ورسره دا نه چې اسرائیل په نښه کې یا دوی هلته کوم ځایونه وولي نو بیا به اسرائیل نور هم زړه وریږي او زړورتیا به زیاتېږي، راځي به او ایران به نور هم خرابوي. خو موږ نه پوهېږو چې اوس ځینې خلک داسې وایي چې دوی تقریبا 2000 داسې میزایل نور هم لري چې اسرائیل وولي، خو مګر ځینې بیا 3000 وایي، خو هغه اصلي معلومات خو به صرف خپله ایرانیانو سره وي. خو هغه هم دا دی ځکه چې اسرائیلو یو قسم هغه بمونه چې دي چې برمه کوي که نه، هغه برمې والا بمونه اسرائیلو ته راتکارې ورکړله چې هغه دوی وایي که چېرته د دوی کوم تجهیزات چې د اتومي سلاګانې جوړوي هغه د ځمکې لاندې یا کوم د بلیسټیک میزایل د ځمکو د لاندې نو بیا هغه داسې چې هغه به هغه میزایل چې دي هغه بیا د ځمکې لاندې ځي بیا وروسته چوي، اول هلته برمه کوي لاندې ځي بیا لاندې چوي نو بیا هغه بیا ډېره خرابیګانې کوي. نو کوم د دوی هغه کوم سمڅې یا غارونه چې جوړ کړي او هلته پکې خپل میزایل او دغه ځینې سلاګانې جوړوي نو کېدلی شي هغه هم د خطر لاندې دي. نو او دغه نور اسلامي ملکونه هم هغه خو لکه خپله څنګه چې به ایران لکه په عراق باندې به حمله وشوله یا په افغانستان باندې نو دوی به غلي پاتې وو، لکه خپله هېڅ قسم غږ یې نه پورته کوو په هغه وخت کې که دوی د عراق نه ملاتړ کړی وی نو اوس به امریکایان دغه ځایونو ته نه راتلی. او همداسې پاکستان هم داسې دی، هسې په خوله خو وایي چې موږ د ایران سره یستو مګر د ایران سره نه دي، په حقیقت کې هېڅ قسم دغه نه کوي ځکه هغې ته چې امریکا څه وایي او څه ډالر ورله ورکوي هماغه طرف ته هغې خپله پالیسي مخکې وړي، یا چین ورته څه وایي نو هغه به پر مخ باندې که چین ورته چېرته ویلی چې ودرېږئ د دغه سره کلک ودرېږئ د ایرانیانو سره بیا ورسره ودرېږي. خو چین زه داسې نه پوهېږم که هغه هم دغه کې یو بل دا کار دی که چېرته د دوی دغه ځای نه کومې ایران په پیسو باندې د پاکستان نه میزایل هم اخلي خو په دغه دوی بیا ګوري که نه امریکا یې ګوري ځکه دا کوم وخت کې چې دوی اکمالات کوي او ایران ته یې رېږدي نو هغه به بیا ایني نو بیا دغه د امریکا د ډار هم دوی هېڅ هم داسې یو کار نه کوي چې امریکا د ځانه ناراضه کړي او هغې دوی ته یو خطر جوړ کړي. خو زه یو دغه خو یوه خبره کړې ده اسرائیلو که موږ ایران کې کامیابه شو نو دویم نوبت چې دی هغه د پاکستان دی. دا یوه نیمه خبره هم چې کوي هغه هم د دې په خاطر باندې کوي چې دغې خو دوی په دې باندې ډاډه دي ځکه دوی سرحد چې دی د دغه سره لګېدلی دی د پاکستان د چین سره، او چین چې لکه تېر ځل چې دوی د هند سره جګړه هم کلک ملاتړ یې ته وکړو، هغه چین د دې نه ځکه هم کلک ملاتړ کوي ځکه چې هغه د هند سره د چین ورانه ده او د هغې سره په دغه خپلو ځمکو باندې لکه د چین ځینې ځمکو باندې دعوې لري چې هغه وایي هند نیولي او هند داسې وایي چې چین زموږ د ځمکې نیولي دي. نو د هغوی هغه اړیکې چې دي هغه همیشه خړي یو بل سره هغه هم همیشه په جګړه کې نو ځکه چین چې دی کلک ملاتړ د پاکستان نه کوي که اته ځینې داسې سلاګانې هغه ورته په ډېر ارزانه بیا باندې ورکوي، هغه دې په خاطر ورکوي چې نه د هند په مقابل کې دا ودرېږي او هغې سره جګړه وکړي چې د هند اقتصاد د چین نه چې ته قوي نه شي. نو ځکه دا ټول هېوادونه چې دي دا په خپل رقم باندې لکه هغه چې کوم سیاست جوړوي د خپلو موخو یا د خپلو اقتصادي ګټو په نظر کې نیسي بیا هغه شان جوړوي. مګر موږ افغانان باید څه وکړو، افغانان باید داسې څه وکړي چې دغلته لکه دوی علم عام کی او علم هغه علم چې دغه عصري علومي او خاص کر لکه دغه کوم ساینسي علوم چې دي ټکنالوژي چې کومه ده دا باید عام شي. که افغانان چې دغه علم ونه کړي نو همیشه به لکه هر هېواد به بیا په افغانستان باندې یرغل کوي او بیا به افغانان لکه څو لسیزې چې د هر یو هېواد سره په جګړه باندې اخته وي نو همیشه به بیا په همدغه جګړو کې دغه افغانان اخته وي او هېڅ به هم نشي کولی. لکه اوس هم کله کله پاکستان په افغانستان باندې تیرې کوي یا هوایي کله چې بمباري کوي نو موږ خو څه نه لرو چې هغه تیاري ولو وولو. هسې موږ وایو چې ولې طالبان جواب نه ورکوي یا پخوا تېر حکومت به موږ ویل چې ولې ځواب نه ورکوي. نو ځواب په څه شي باندې ورکوي؟ ځواب دپاره خو هماغه ټکنالوژي پکار ده. ته چې یوه تیاره راځي خو تا سره باید یو څه چې وولې نو چې تا سره یو څه نه وي نو ته بیا هغه باید په څه باندې وولې. که د ځمکې جګړه شي نو هغه خو بیا هم لکه بیا یو څه امکانات لري خو هغه هم دومره سره خو اوس هم افغانستان نه لري. نو پکار دا ده چې دغه طرف ته ډېر زیات دغه هر نظام چې باید دې ته ډېر متوجه اوسېږي. لومړی خو دغه د زده کړو دپاره لاره هواره کړي چې زده کړې زیاتې شي، هغې سره اقتصاد قوي کېږي ځکه په هره چوکۍ باندې یا په هر وزارت کې چې پوهه خلک وي نو هغه بیا د اقتصاد دپاره سمې لارې چارې برابروي چې اقتصاد قوي کېږي. نو بیا نور چې کله د حکومت سره بودیجه قوي کېږي نو بیا هغې کولی شي نوي اصلي هم پې واخلي خپل په هېواد کې هم جوړه کړي. خو چې اقتصاد کمزوری بیا خو هېڅ هم نه کېږي. نو چې تا سره په دغه کې
یو هیواد بودیجه ونه لري نو هغه به یو شی چې اخلي هغه ته خپل د پیسو اړتیا به چې د پیسو اړتیا چې تاسو سره پیسې نه نو ته به پیسې واخلې لکه دا موږ خپل لکه سړی د کور لپاره فکر وکړي ځینې وخت چې سړی غواړي یو څه واخلي خو چې پیسې ورسره نه نشي اخیستلی نو دغه شی چې دی دې لپاره قوي دغه نیول پکار تصمیمونه چې لکه یو هیواد چې هغه کوم حکومتونه دي چې هغه د خپل نظام باید څنګه پر مخ باندې بوزي هغه لپاره باید ډېر پوهان پکاريږي او هغه لپاره زده کړه ډېره مهمه ده نو الله دې وکړي چې دغه د زده کړو لپاره د هر نظام چې په افغانستان کې راځي باید لومړنی کار هغه ته وکړي که اوسنی نظام او که یا په راتلونکي کې نور راځي باید همدغه لپاره کار وکړي نو نن زموږ موضوع چې هغه د پاکستان د منافقت دی چې د همیشه د ګاونډي وادونو سره کړی اوس د ایران سره کوي باید ایران په دې پوه شي او ایران چې د هغې خپله منافقت کړی د خپل ګاونډیانو سره د افغانستان سره هم کړی دی خو موږ داسې ویو چې دغه اوسنۍ جګړه چې ده په دې کې نو موږ ویو چې دې کې د انسانیت دپاره دغه د بربادي ده نو دې په خاطر باندې باید داسې یو څه وشي چې لکه څنګه چې موږ په افغانانو باندې خپل خفه کېږو چې زموږ عام ولس ته تکلیف ونه رسېږي او زموږ هېواد خراب نه شي داسې موږ د نورو دپاره هم دا شی نه غواړو خو باید داسې پالیسیګانې هغه د وخت نظامونه هم جوړ کړي چې بل ته هم پکې ضرر نه وي نو دغه ایران همیشه داسې په دغه شاوخوا ګاونډي هېوادونو کې به داسې خپل پراکسي هغه خپلې ډلې به یې داسې تربیه کولې چې هغه نور هېوادونو ته به تاوان رسو زیان به ورته رسو او بیا به ورسره کلک ودرېدل هم نو دغه مشکلات ور اساس یې بس تاسې خپلې خبرې وکړئ بیا به نو دغه وکړو زه تا اوس خپل مننه به وراسه بالکل همداسې زم تاسو خبرو سره موافق یم ولې منګه چې اوس ګورو ایران معمولا په دغه عربي ملکونو کې هم داسې کوم خاص داسې کوم دوست هېواد نه لري چې دی ورسره داسې ښه روابط ولري د عربو سره د دې روابط ښه نه دي نور دغه نورو عربي هېوادونو سره د عراق سره د دې روابط ښه نه دي که اوس هغه په مذهبي لحاظ کې یو څه ښه شوي یو نیم دغه تغییر راغلی نو ټول عمر دغه ایران هېڅوک داسې قسم چې دوست نه لري پاکستان سره هم دغسې په دغه شکل د شرایط چې کله ورسره په پولو کې سره کله جګړې مګړې هم سره وشي او دې خواته نو افغانستان سره هم داسې شرایط خاص دغه موږ سره هم داسې خاص څه نه دي کړي په دغه څلوېښت دغه 50 کلونو کې چې افغانستان ته خیر رسېدلی نو داسې دا داسې ملک دی چې داسې خاص دوست هم نه لري نه په دغه منطقه کې که هغه روسانو سره څه په ایرلین مین لرو یا کوم سلا یا د خرڅلاو یا د تیلو کوم هغه تجارتي معاملې به وي نو د هغو په دغه باندې دی ډېر ډاډه و په روسانو باندې ځکه چې ټول عمر همالته هماغه روسي دغه سیستم به همالته و سلاګانې او دغه ټول دغه ما په روسي سیستم باندې روان و نو زه اوس چې هغه روسان هم اوس حالت کې لکه چې څنګه چې تاسو ویله به ورځ صاحب هغې خپله مصروف دي دلته په اوکراین کې په جګړه کې دي یو څو ورځې مخکې تاسې ولیدې چې تقریبا په میلیاردونو د هغې وسلې هغه تیارې د منځه لاړلې نو روسان خپله د دې دغه نه لري چې هغه خپل هغه خپل جنګ کې دلته مصروف دي نو هلته هغې رسیدګي نشي کولی نو هغه اوس ډېر اسرائیلو ته ډېر ښه دغه دی لکه چې څنګه تاسې ویلې دا یوازې اسرائیل نه دي بورا صاحب دې سره دا ټوله دنیا ورسره ولاړه ده که سړی واقعیت ووایي ځکه چې دا ټول وګوره ټول عرب غلي دي ټول دغه خلیج ملکونه ټول غلي دي آسیایي ملکونه ټول غلي دي اروپا او ناټو دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دی دغه یو سیستم دی یوه خبره ده خلاص نو دغه ټول خلک مجموع کې داسې معلومیږي چې دا د ایران دغه خوندانو رژیم نور نو څوک نه خوښوي او دا لکه چې داسې دغه د منځه ځي او دلته به نو آینده کې چې راځي نو دغه د امریکا د خوښې حکومتونه به راځي نو دا چې باید هلته نور څه کېږي خو امکانات د ډېر زیات دي چې دغه د بلوچستان دغه خاوره بلوچان خپل دغه ازادي واخلي اخواته آذربایجان دی او که د کردان دي چې هغه خلک خپل یعنې خپل ازادي اخلي ځکه چې هغه خلک تر اوسه پورې به وراسې که سړی واقعیت وایي هغه خلک غلامان دي یعنې که داسې په فزیکي لحاظ غلامان نه نور هغه په ذهني لحاظ غلامان دي ځکه چې هغه بلوچان یو خپله غټ قوم دی یا خپله مثلا کردان ډېر غټ دي یا ته آذربایجانیان دي هلته اوسېږي په ایران کې ولې هغې هلته نه د دې حق لري چې ماشومان یې په خپله ژبه درس ووایي یا نه د دې حق لري چې په خپله ژبه دغه وکړي یعنې هېڅ هغه خپل حقوق نه لري دی ولې همالته هغه د ایران په دغه کې په جغرافیه کې شامل دي هغه خلک هم دې ته آماده دي چې هغه ټول خلک خپل ازادي واخلي نو زمونږ خیر په دې کې دی چې زمونږ له خیره سره ټول زمونږ هماغه لوی افغانستان چې جوړ شي له خیره سره لکه څنګه چې د پخوا او د احمدشاه بابا په دوره کې نو دغه زمونږ د ټولو افغانانو په ګټه دی او انشاءالله په منطقه کې به یو ښایسته او ښکلی او قوي او
همداسې نیرومند او باعزته هیواد په دغه منطقه کې، او انشاءالله دا به په مرور زمان کې به انشاءالله په نړۍ کې به زمونږ د افغانستان نوم همیشه روښانه وي. نو الله د اتفاق اتحاد راولي بورا صاحب، چې موږ دا پښتانه لږ شعور پیدا کړو، لږ سیاسي شعور هم قوي شي، چې په خپلو ګټو، په خپل تاوان، په خپلو ملي ګټو په دې باندې پوه شو، د خلکو په خبرو ونه غولېږو. دغه اصلاح دغه لکه څنګه چې تاسې ویله ټول عمر دغه پنجاب د دغه نارې وهلي دي، د جهاد نارې وهلي دي، هر څه یې کړي دي، ولې بیا چې کله د اصلي د جهاد ځای راشي بیا هلته جهاد نشته دی، ځکه چې هلته بیا د دیو د پنجاب ګټې په خطر کې، دیو ته بیا خپله ملي منافع ورته ګټې لري، ځکه چې هغه چې د دیو په ګټه هغه بیا د اسلام پروا نه لري، هغه فقط خپلو ګټو پسې ګرځي. ولې موږ پښتانه سو چې موږ بیا نو چې دلته خبره د اسلام راغله، بیا نو هغه ملي ګټه هم نشته دی، هېڅ شی هم نشته دی، بس همدغه علت دی چې اوسه پورې همداسې خوار و زهیر ګرځو، او د دغه په دغه شکل باندې استعمال شوی سو، او نور هم پنجاب غواړي چې موږ استعمال کړي. نو دغه ټولو ته لازمه ده بورا صاحب چې لوی افغانستان ته کار وکړي، او دغه شعور په دغه پښتنو کې خور شي چې وروره زمونږ غیر د لوی افغانستان نه زمونږ په بل هېڅ دغه کې زمونږ هغه زمونږ هوسا او ژوند او زمونږ د خیر او زمونږ د پښتنو او دغه یو ملت او د په مجموع کې دغه منطقې او دغه دنیا ته دا زمونږ یو ښه پیغام، ځکه دلته یو ښه یو ملت، یو ژبه، یو هیواد، یوه جغرافیه، یو سرحد، هر څه معلوم، نو دلته به هېڅ انشاءالله مشکل نه وي، او دا به د منطقې په سطح یو ښایسته او ښکلی هیواد وي. بورا صاحب نو خبرې ډېرېږي، زه نور شی نه لرم، که تاسې څه شی لرئ مهرباني. مننه ملګرو. یو خو داسې شی دی چې ژوندي اوسئ. دا زمونږ دغه د لوی افغانستان کوم فیسبوک پاڼه چې ده دا هم در سره فالو کړئ. یو بل مالته موږ دا یو دغه ورکړی دی، دا یوټیوب یو چینل دی زما LATV څلېرش، که نه لکه دا LATV څلېرش، دا د لوی افغانستان تلویزیون څلېرش په نوم باندې دی. نو هغې کې زموږ د خپرونې همیشه مالته دي، نو تاسو کولی شئ چې دغه زموږ د یوټیوب چینل هم در سره خوښ کړئ، او ټیک ټاک کې مو زموږ هم دغه LATV څلېرش په نوم باندې هغه هم دی. نو دا هم در ملګرو سره هم در سره ته ولېږئ. نو په دې کې بیا موږ د خپرونې چې کوو دا هلته ایږي، بیا نو کولی شئ تاسې د هغې نه بیا استفاده وکړئ او کولی شئ بیا هم ګورئ. موږ په ډېرو موضوعګانو باندې خبرې هم کړي دي. زه تقریبا ډېر پرزنټیشنونه مې په دوی باندې جوړ کړي دي، د لوی افغانستان ګټې، ولې باید لوی افغانستان جوړ شي. بیا حتی په دغه فارسي باندې لکه که نه چې یو وخت ما اردو باندې خبرې کولې نه، چې اردو او هندي یوه ژبه ده، اصل په لیکلو کې فرق دی. هغه لیکلو کې داسې فرق دی چې هغه په عربي رسم الخط لیکل کېږي، او هندي چې ده هغه بیا په دغه باندې لیکل کېږي، دا دیوانګري چې هغه د سنسکریت یو دغه دی، نو هغه په هغې لیکل کېږي. بل دا بیا په وخت کې ځکه ځینې ملګرو اعتراض کړی و چې لکه دې کې خو ځکه دیو د فارسیوانان چې دي لکه د ایران دوی لیکنې ډېرې کوي، هغه اکثره داسې وخت کې وایي چې اردو ژبه چې ده د هغه معنا راښکر دی، او دا د اردو نه اخیستل د ترکي ژبې نه اخیستل شوې ده. بیا هغې داسې لیکلي چې دا په فارسي او عربي رسم الخط کې لیکل شوي، مګر هغه اصلا سمه خبره نه ده، ځکه چې خپله د فارسي اوسنی رسم الخط چې دی دا خپله د عربي نه اخیستل شوی، چې کله د عمر سرانو په وخت کې ایران ونیول شو، نو بیا د وخت په تېرېدلو سره بیا هغه ژبې لکه مخکې به دا میخي وه، پهلوي او بیا لکه اوستا، دا په هغه ژبو باندې په هغه رسم الخط به لیکل کېدله، بیا وروسته دا عربي رسم الخط ته واوښتله. نو دا خپله دا چې دی د عربي رسم الخط دی، نو بیا ځکه هغې کې ما یوازې هغه دغه لیکلی و چې اردو چې ده دا په عربي رسم الخط باندې لیکلی کېږي، او په دې کې هم د انګریزانو یو چال و، ځکه هغه داسې لکه د ایران اصلا د بری صغیر د انګریزانو د راتګ نه مخکې د بری صغیر ژبه چې وه هغه فارسي وه، نو انګریزانو بیا هغه ژبه لرې کړله، د هغې په ځای باندې انګلیسي کړله، او بیا د وخت په تېرېدلو سره یې ولې اردو هم کړله، ځکه هغې غوښتل چې دا اردو ژبه بیا وروسته چې کله د مسلمانانو او هندوانو تقسیموي، چې هغه باید د یو قوم او د یوې ژبې په اساس باندې دغه کې، نو هغې غوښتل چې دا اردو ژبه د مسلمانانو ژبه کړي، چې بیا وروسته په همدې باندې لکه کله چې دوه قومي نظریه ورکوي چې به پکې دا وي. نو دغه ټول ښه دی، ځکه مختلف قسم دغه چې دي موضوعګان هغه نه موږ پرې خبرې هم کړي دي، په راتلونکي بیا پر ورو پرې کوو، بیا به په دې کې ځینې بیا تفصیل سره هم ډېر ځو په وخت په تېرېدلو سره انشاءالله تعالی. نو ملګرو نن هم د پاره همدا و، نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان.